کې سپینې وي کی ایو شاعر یایي چې د حورو د علمانو د مالت ته بلا لارې دي په مرګ کې جنت مه ګوره جنت ته بلا لارې دي دا لور د سکول ته ولېږه په لور د سبق ووایه په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلا لارې دي یو کتاب دای حضور صلی الله علیه وسلم کې فیصله پاش نبی علیه السلام چې څومره فیصله کړې دي دا یې رخصتي دي شارټ کټ پاش اول سار ته دا لیکل شوي دي چې هر هغه مسلمون چې ناحق یې قتل نه وي کړی او شرک یې نه وي کړی دا په خدای پیرا پیرا حق لري چې ویې بخشي او د میش په مشره شرڅه قاتل د قاتل غوندې غاټ شای چې بیا دی په دغه فیصله شي فرمایي چې چا د یوه مسلمون د انسان په قتل شي خالي دم راویلی وي چې یاره دا کاس ته مړ شي او د قیامت پرز داسې پیش کېږي چې په تندې ویلي کلي وي چې دا د خدای د رحم نه محروم دی وس هغه قاتل د میش په مشره شه دمره عام دی چې زه په یوه لرې انسان قتلوه مسلمون وژنه په بل لرې څه شی که جنات وغوړه دا ډېره غوټه معامله ده ډېره غوټه کیسه ده خو مسله دله بله ده چې میږه په دا شایونه سار یا اوه پیرهانه خلوصي چې دا مشره سړی په سوشل میډیا ډېر ښه د دغه شای پاته لګي چې ودره لبه په کیم لري راونه ده خو بیا میش کیده څه شي د پوره وجه ستا په جنت باندې ماین دي پتا نه دي خدایا دلته کې هر چا د غرض په نیت سجده کړې ده په د پښتونخوا وطن شي چې څومره مړي وشول څومره خلک په مینا په زون پرې وتړل چې څه وشول میش په دغه نیت ډېر وکړ چې هورې دي او جنتینه دي وسد او دل اسلام سیایي او دل کتاب کې لري بیا میش وېژنی څه کتاب کې لري په لار ګډه دي ا دې غنی خانو د منظر بیتینه ولا ګار دي چې لکه ماشوم چې مور په واو او په بلا یا روي داسې لتانه هر مولا لګیا دی ما یا روي وای که غار دی غضبناک ته یو جبار هم دی زه ورته وایم که غار دی نو غفار هم دی ما سره مینه له یا میندونه زیاته لري یوازې ستا نه دی زما پروردګار هم دی میش د خدای معیار ډېر عجیبار ته ټاکلی دی خدای د یوه انسان سره دی او یا میندې نه زیاته مینه د یوه مسلمون سره لري او دله میش په کیم لیول لګیایي په د پښتین وطن چې دا څومره سرکل ګرځي د مارګ د ګوډ د ژبلې دا ټوټل په دغه دوه ټکي کېږي پارین ها چې زه کلي ته تله پا بیره ورغله میش په کلي شه ستر سره بای دی دوله یوه بیره دو لطیف جانه قسم په ذات په تیر داور شه داسې رز نه وه چې د دغې بیرې وخو ته اووه پنځه شپېږ څلوېښت دا لاشینه پروته وي پوسو سارینه په دا ګډې پیش میږو خالي په دغه نیت ورکې زدي داسې په ګړباول چې یا الله پاکه چې زه د غلاش ته ورداره چې داسې نه وي چې د مو پلور پروت وي چې د مو ورېر پروت وي ځکه داسې توره تیاره وه دا پته نه لګېده چې څوک ویلې مړ کېږي او دا څوک یې ویلې وژني داسې لبه لګیا وه ویس په دغه وطن میش چې څومره سوچ دی او څومره میش فکر کي کم از کم په دغه وطن چې دا کیمه لبه بالخصوص چې د په کیمه خوبره میش نوسي په دا خوبره چې کیمه لبه راونه دو ډېره بداله نه دو هغه قسم کیسه راونه دو او د دغې لبې مخنیوی څه شی دی توس ته پاته دو چې سواب ته مکمل دا خلک رینټر شو ارګاډ څه په میډیا روغلل ډېر ښه کوریج یې ورکوه که نه خو چې کله حد سواد د خلک مزاحمت وکړ ارچک شول توس یې ونلل په سواد څه خیر یاد کړل ډېره غوټه پالیسي په ولسي مزاحمت څه خلک یې چې د ولس زور د خدای زور دی په ولسي مزاحمت دمره غوټې پالیسي روغ بدل شو بیا اوس خپله کې مروات شي په 25 تاریخ ټاکل یې فیصله ولکیف جانه چې دلته و اپریشن شروع کېږي خو د لکې د خلکې چې کله مزاحمت وکړو ووتل بلا تفریق بلا سیاسي ګوندې ډالې ویشل دغه نه ځکه چې مسله د ټوله شریکه دو وطن خوبره مور دو تو ته پاته دو دا وطن په خپله شیرینه